ګوره اوس مسلې ته ګوره دا څلور رکعاته مونځ دی کنه بالفرض نو تراله ستا دا یو رکعت را لاندې کو د امام سره امام په دې باندې ولاړ دی دا دوه ډک دي دا بسدي تشت تا د امام سره را لاندې کو تا د درې رکعاتونه پاتې ټیک شو وس چې تا د امام سره دا وکړو دینه پس سلام وګر امام سلام وګرځو ته پاسې دي ته به دا درې رکعاتونه کې نو دلته دا خبر یاد ساته چې ترتیب باندې براګرځوي د خپل رکعاتونه اول بدا کې بیا بدا کې بیا بدا کې و دې باندې کې دا بکې دا بکې دا بکې د دې طریقې سره یو خبر ده ټیک شو دویم بدايات ساتي چې دا ته اولنې کې نو دلته بس کې دلته سنا په سنت نو سنا بدلته وي ته چې کله دلته را لید امام سره ودرې دي کنه نو په دې ټینګ بس سنا نه وی ګوري دا خبريات ساتي دلته پتا باندې سنا نشته ده خو بل خبره که تراله او تا ته پته نه و چې یره دا زما سویم رکعات روان دي د امام سویم رکعات روان دي ځکه سنا ویل سنت چې هغه وې مکنه او تا ته پته نه و چې یره دا اولنې رکعات ته کدویم دي کدریم دي نو وس ته به سوچ کې کته سوچ وکړو په دغه ټیم کې زر مختصر غالب ګمان ادارالو چې رسده دا اولنې رکعت حسنا وایا که غالب ګمان دا چې رد برکات درې رکعت زمانه شوی دی بیا مو وایا او که شک ته و چې صدا دا اولنې رکعت یو که سویم رکعت نو بیا مو وایا هر کله چې فرض مونږ کوو که ځان لکوي که د امام سره کوي نو دا سنا ویل نه دي دا سنت په امام باندې هم سنت تا په مقتدیانو باندې هم سنت تا او که ځان له سړی کې جو ځان له سنت تا دا د فرض په اولنی رکعت دا به لازم وای